बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कोतुन को प्रोग्राम पर मख्तक सरा अजीम स्तासु कुर्बा फिदा दिल तासुबा द मुर्दाखाने डेर नुम ओरेदली पोस्टमार्टम नुम में डेर ओरेदली पोस्टमार्टम ज़रूरत वले पेखेगी मुर्दाखाना असल के दनना कम आगा शुबदा चे कानूनी तकाज़ो द पारा अल्ता डेड बॉडीज रावडल डेर ज़रूरी दी मुंग चे कम के वलाडियो दा तासु दा बोर्ड हम कतेशे डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी د دې نوم نه تاسو ته واضحه ده چې دا صرف مرده خانه نه ده پدې کې نور شوبې دي پدې کې لیبارټریانې دي پدې کې نور سہولیات دي هغه سہولیات څه دي او کوم عام تاثر چې د مرده خانه دي چې صرف دلته ډیډ باډیز ډیل کیږي دین علاوه هم پدې کې دننه ډیر څه دي مونږ سره اوسې مختلف شوبې تاسو ته خایو او تاسو دا هم خایو چې په جدید سہولیات سره چې کوم آراسته دلته کوم ډپارټمنټ ته پای کې او په عام مردخانه کې فرق څومره دی مونږ سره اوسئ. जी कतुन को मुंगरालो चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर हकीम खान आफरीदी से दीन बमुंग मजीद वजाहत अखलू चे दा चुकम अल्फाज डॉक्टर से इस्तेमाली की मुर्दा खाना स्तासु को यो गट डिपार्टमेंट तक जमुंग कतुन को तलक वजाहत कई चे स्तासु पदे डिपार्टमेंट के कुमे कुमे शोबे दी और चुकम आम तासुर दे पाई के और स्तासु पदे चुकम एक्चुअल डिपार्टमेंट दे पाई के सुमर फ़र्क दे دا یو ډیر داسې سبجیکټ نیګلیکټډ سبجیکټ دی دې باره کې خلک خبرې نه کون غواړي چې کله د ډاکټر ذکر شي نو د ژوند خبرې شي خو د مړو او د زخمیانو د زنا کیسونو او د دې څوک مطلب دا ده لکه چې خبر زهر خوانی او د ډي ان اے څوک خبره نه کوي زموږ دا ډپارټمنټ چې دی نو دا د دې ډپارټمنټ 15 شوبې دي ډېرې غټ غټې دا ډپارټمنټ خیبر میډیکل کالج پېښور کې دی او دا یو مضمون دی چې هغې ته فورنزیک میډیسن وایي او دا فورنزیک میډیسن په هر یو ډاکټر چې جوړیږي په هغه باندې دا فرض دی چې دا امتحان به ورکوي او دا سبجیکټ به پاس کوي چې کله دا پاس شي نو هغه به ډاکټر جوړیږي जी कतुन को दे वक्त मुंग DNA फोरेंसिक लैब के मौजूद दे लैब इंचार्ज मोहम्मद जमील से सर खबर को चिपदे लैब के सकेगी दे लैब मकसद से दे और दलता रोज़ाना बुनियाद बांधे या माहाना बुनियाद बांधे सुमरा के सुन राजी मोहम्मद जमील से यो हो डेर मनना तासो मुंग टेम राको सो आई दे लेब हवाले सर दलता कम कम किस्म के सुन सिर्फ पे खबर तासो डील कोई कना द सुबे नूर जैनो न हम के सुन राजी ډیره مننه تاسو دلته راغلی مونږ ته دا لیب د فورنزیک ډي ان اے اینڈ سیرالوجي لیب دا د پوره خیبر پښتونخوا چې څومره سیرالوجي کیسونه دي او ډي ان اے بیسډ آئیډنټیفیکیشن دی هغې کې مونږ سروسز پرووایډ کوو سیرالوجي دا وی چې کوم بایولوژیکل فلویډز وي د انسان څه مواد دي لکه وینه شوه سیمینل میټیریل شو لاړه شوه نور داسې هغه وګورو چې دا انساني دي که نه دي په کپړو باندې یا څه کم کرایم سین نه چې جای وقوع نه شوي نه راغلي یا انساني جسم چې کوم ویکټم دی د هغه نو چې کله یو پیر دا کنفرم شي چې دا انساني دي نو بیا دا سوال راشي دا د چا دي نو هغه بیا د ډي ان اے کار دی نو هغې کې ډي ان اے انالیسس کې مونږ مختلف قسمه چې کوم سامپلز دي لکه اډوکي شول نوکونه شول یخته شو غاښونه شول د دې نه د انسان شناخت چې وي هغه پاسیبل وي دې نه علاوه د زنا کیسونو کې چې کوم مواد د انساني جسم نه واغسته شي یا د هغې کپړو نه وي یا د جای وقوع نه وي په هغې کې بیا د چې کوم دغه دي پرپیټریټرز چې چا زیاتی کړی وي د هغې شناخت دپاره د هغې سمپل هم واخلو هغه بیا اپس کې میچ کړو ریزلټس اکارډنګلي ورکوو د غلا کیسونه کې شول دې نه علاوه پیرنټیج چې کوم ماشومانو ولدیت معلوم نه وي
هغې کې مختلف سینیاروز راځي، هغې کې هم موږ سرویسز ورکوو. چې کوم نامعلومه باډیانې هغې کې بم بلاست وشي، مختلف آرګنز کله راشي، د دې ټولو شناخت چې دی موږ د ډي ان اے په بنیاد باندې په دې لیب کې موږ پوره خیبر پښتونخوا ته دا فیسیلیټیز پرووایډ کوو. जी कतुनको دا وخت مونږ ټاکسیکولوژي شوبه کې موجود یو. دا شوبه ظاهره خبره نوم خو ډیر ګران دی، تاسو لپاره هم ډیر ګرانی. مونږ بدلته تپوس کو میډم دلته موجوده. میډم تاسو نوم څه دی؟ سما ډاکټر نورلین جی. ډاکټر صاحب مونږ په ساده الفاظو کې د خپل کتون کې پویول غواړو تاسو په دې شوبه کې څه کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ جی دا فورنزیک میډیسن اینڈ ټاکسیکالوجي لیبارټری ده جی، او دلته کې مونږ سره پوره سټیټ نه چې کوم کیسز راځي هاسپټل نه هغه مونږ دلته کې ډیل کوو جی. او چې کوم د هاسپټل کیسز دي هغه ایمرجنسي بیس کیسز دي چې ډرګ اف ابیوز یا پوایزنی یا دغه نو الته کې ایمرجنسي بیس سره مونږ هغه ډیل کوو چې کوم. او دا زمونږ د ایچ او ډي مونږ باندې مهرباني ده چې دا نور ادر انسټیټیوټ یو داسې قسمه کیسز آیا نه ډیل کوي چې کوم ایمرجنسي بیس هم وي. نور مونږ دې سره د نور چې کوم فل کې پی کې چې کوم د سټیټ کیسز دي هغې کې هم چې کوم دی مونږ پکې کاز اف ډیث ورکو چې آیا کو فایرام انجری وي یا چې کوم دی ډرګ اف ابیوز یا آیا چې کوم پوایزن دی چې څه قسمه دغه باندې دا وجلې شوی دی یا چې کوم هوموسایډل پوایزن دی سوسایډل دی نو هغه پکې مونږ ډیټیکټ کوو جی، او بیا هغه شان مونږ کاز اف ډیث ورکوو جی. تاسو څه نوم دی جی؟ السلام علیکم. ما نوم ریاض احمد دی جی. ایز ا سینیر بایوکیمسټ یا کیمیکل انالیسټ څه کار کومه. جی میډم خبر وکړه چې مونږ باندې ډیر زیات بوج دی. دا مطلب چې تاسو صرف د پیښور کیسونه نه ډیل کوئ، ټولې صوبې نه تاسو باندې د کیسز بوج دی. زه به تاسو ته یو بریف هسټري درکړم. زمونږ د دې فورنسیک میډیسن او ټاکسیکالوجي لیب پاینیر چې کوم هغه زمونږ مرحوم ډاکټر عنایت الرحمن خلیل صاحب چې هغه په 89 کې 90 نه مخکې کوشش شروع کړو چې دا یو ډپارټمنټ جوړ شي. هغه وخت کې لاهور کې یو ډېر بیکاره لیبارټري وه چې لاهور کیمیکل ایگزامینر و. نو هغې بیا په 1992 کې د فضل حق صاحب دور چې و هغه کې شروع کړی او دا یو ډپارټمنټ هغه په ډېر مشکل سره جوړ کړو. مارچوري د پولیس هسپتال سره وه چې کوم کې به عام چې کوم جمعداران وه هغې به ډیډ باډیز بله چې سار رال د شپې سپو د شی نو به دا خوږونه ورڅه خوړلي وو هغوی به کول. نو هغه ډېر یو نیک سړی و. هغه فضل حق سره آنلاین شو پروګرام یې جوړ کړو چې تاریخ ته دی دا دی چې یاره دا مارچوري دا پوسټ مارټم چې کوم کېږي دې کې د ماشومانو د زنانو د بوډاګانو د ځوانانو چې په عزت طریقې سره او په ښه طریقې سره څنګه چې یورپ کې کېږي. نو فرسټ ټایم ان پاکستان مارچوري چې کوم دی موږ عنایت صاحب دا شروع کړه په 1992 کې دلته فضل حق صاحب د هغې باقي اناګوریشن وکړو. بیا د هغه ډېر زیات خواهش و چې دلته یو سټیټ اف د آرټ لیبارټري هم جوړه شي. نو هغه وخت کې دلته څه نه و، لیبارټري ما شروع کړه او کېدل مشینان واغستی شو د ټریننګ په حساب سره. په ټاکسیکالوجي کې هیڅوک هم نو په پاکستان کې هغه سیلف لرننګ باندې موږ لاړو د کتابونو نه یو ځای نه بل ځای. بهرحال په 2003 کې بیا ګورنمنټ اف ان ډبلیو اف پی هغه وخت کې اوس خو خیبر پښتونخوا ده هغه یو لیګل یو نوټس جاری کو چې د ټول خیبر پښتونخوا د ان ډبلیو پی د پاره به په خیبر میډیکل کالج کې د فورنسیک ساينس کوم لیبارټري چې دا به ایز ا ریفرنس فورنسیک ساينس لیبارټري وي. نو هغه وخت نه بیا موږ سٹارټ واغستو او موږ دا شروع وکړه. موږ به دا کیسونه کول. په هغه وخت کې موږ په پاکستان کې خاص طور په پنجاب کې څه داسې لیب نو. پنجاب کې چې پی اف سی جوړه شو نو هغه 2010-11 نه پس هغه اکټیویټ شو. حالانکه موږ د 2003 نه چې کوم دی لیګلی په ټول پاکستان کې دا کار چې شروع کړو. په دغه وجه باندې د عنایت صاحب په دور کې په ټول پاکستان د فار د اف سی پی ایس پارت 2 فورنسیک میډیسن پی ایم ډي سی خیبر میډیکل کالج ریکګنایزډ کړی دی
بل یو میډیکل کالج هم نه دی. دا اعزاز د عنایت صاحب په وجه باندې دې ډپارټمنټ ته حاصل دی. जी कतुनको डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन के मौजूद यूँ मुख्तलिफ शोबे तासु खायू उस पबला शोबा के पबला लेबार्ट्री के मौजूद यूँ दा कमा लेबार्ट्री ता दलता सकेगी यो डॉक्टर साहब ना दलता तपोस को डॉक्टर साहब स्ता सुनम सदे वाजिद अली जी वाजिद अली साहब दलता सकी वो दे लेबार्ट्री नुम सदे दलता खुमात दा सिखकारी से दलता स पैकिंग दे दा कम जिन रागले दा दिस जी दा टॉक्सिकोलॉजी लैब दे टॉक्सिकोलॉजी लैब की मंग क्लासिकल तरीके सरा टेस्टिंग को फिजियोकेमिकल तरीके सरा और कागे बाने मंग ता डिटेक्शन द टॉक्सिक मालूम निशी ना गबे मंग एडवांस लैब ता उड़ू अलता की मशीनरी नी आगे बाने गुरु दे के मंग वेलेटाइल पॉइजन नॉन वेलेटाइल और मेटालिक पॉइजन गुरु दा मंग सरा उस लका द एप्टाबाद ने ओ केस रागले दे पदे के दा गुर्दे दी दा बल सैंपल दे पदे के स्टमक दे मैदा द मैदे कंटेंट दी او دا شانتي دا موږ سره د هغې رپورټ راغلی دی نو دا اپټاباد کې د دې اټاپسي شوې ده او د دې دلته موږ فزیکل طریقې سره بیا کیمیکل طریقې سره کو دلته مینولي موږ ډیټیکټ نه کړو نو بیا موږ ایډوانس لیب ته وړو نو هلته په مشین سره ډیټیکشن کوو ډاکټر صاحب مونږ بار بار د ډیډ باډي ذکر کوو څنګه چې دلته ډیډ باډي راشي کومه مرحله یې کم ځای کې بیا تاسو په سټریچر باندې واچوئ هغې سره کم دلته کوم پروسیجر کیږي هغه ځای ته تللی شو بالکل راځي جی راځئ چې کتونکو راځئ چې هغه ځای ته لاړ شو څنګه چې مطلب دا د هلته مړی د ګاډي نه راکوشي د سټریچر دغه ځای کې موجود دي نیغه دا نږدې کمره ده دې کې اټاپسي دپاره ډاکټر موجود وي دلته ناست وي اټاپسي پوسټمارټم شروع شي او پولیس والا لاړ شي هلته زمونږ چې کوم ریسپشن دی کې کاغذونه واغذونه د هغې جانچ پړتال وشي چې پولیس مطلب دا د انویسټیګیټنګ افیسر اجازت نامه شته دی دې پر ما تاسو ته وویل چې دا سټیټ مسله ده چې کوم یو پوسټمارټم یو اف آی آر درج شي د قتل د هغې زمونږ میډیکل ایگزامینیشن زمونږ ریسپانسبلټي یو ډیډ باډي به هم د پولیس نه بغیر نه راځي نه به راځي جی زمونږ مطلب مونږ کار د سټیټ دپاره زمونږ هیڅ شوق نشته د ډیډ باډي پوسټمارټم وکړو دا خو د سټیټ ډیوټي ده او د سټیټ په ډیوټي به هغه ډیوټي به موږ کوو چې کوم د هغې سره د هغې اندراج شوی وي او د هغې اندراج طریقه دا ده چې اف آی آر به د قتل شوی وي هغه اف آی آر کاپي او د ډیډ باډي چې کوم پیپرز دي هغه به موږ ته سبمیټ کوي موږ به هغه چې وګورو د هغې نه بس به ډاکټر هلته ناست شي ډاکټر ته به هغه کاغذونه ورکړي او ډاکټر به راشي د هغې پوسټمارټم به شروع کړي چې دا تقریبا د 15 منټو نه زیات داړو زیات ټایم اخلي نه شي जी कतुनको مونږ د دې ډپارټمنټ په میوزیم کې موجود یو ما ته چې کوم مناظر ښکاري ظاهر خبر ده یو میوزیم غوندې مناظر دي موږ سره ډاکټر حکیم خان افریدي صاحب هم موجود دی دوی نه تپوس کوو چې د دې میوزیم مقصد د څه دی ډاکټر صاحب جی دا میوزیم چې دی دا تاسو ته ما وویلو چې خیبر میډیکل کالج حصه ده او دې کې هلته موږ ټیچینګ کوو نو انډر ګریجویټ تھرډ ایئر چې کوم سټوډنټان د فورث ایئر سټوډنټان چې دي دا مضمون دی فورنزیک میډیسن چې کوم ډاکټرانې وایي نو د هغې ډاکټرانو دپاره مونږ دا ټول دا تاسو دا ویپنز آف اسالټ چې ګوره مونږ ورته وایو چې دا قسم هغه چې دي ویپنز چې دي دا څه قسم انساني جسم باندې څه قسم زخم پیدا کوي نو دا د دوی د کورس حصه ده نو دلته راشي دلته دوی دا سبقونه وایي او د انډر ګریجویټ دپاره او پوسټ ګریجویټ دپاره هم جی جی دې کې خو هغه اوزار دي چې کوم په لاس کې استعمالیږي او داسې ما ته دلته داسې څه ټوپکې او څه تماچې هم ښکاري زمونږ صوبې کې په نورو علاقو کې خو ډېر مختلف طریقو سره مرګونه کېږي خو زمونږ صوبې کې 90% چې کوم مرګونه دي هغه د ټوپک د وجه نه دي او د هغې کې عدالت بیا ډېر سوالونه وي چې مطلب دا ده لکه دا څه د وجه چریز و که دا مطلب د کلاشنکوف و که د عام ټوپک و تماچه وه
نو د هغې باره کې دا ټول موډل چې پرتې دي نو هغې کې مونږ دې ته فرقونه ښیو چې د انساني جسم باندې د مختلف ویپنز څه قسم اثرات وي نو هغې دپاره مونږ رینج څومره دی څومره فاصلې نه ډز شوی دی او د کوم ډایرکشن نه ډز شوی دی پاس نه لاندې دی دا سړی کوم ځای کې ولاړو دا ټول مونږ د عدالتونو مدد کوو په دې سلسله کې چې جی ډاکټر صاحب زه مختلف نور چې کوم شوکیس دی هغه هم ګورم لګیم په دې کې که مثال په توګه باندې مونږ دا شوکیس وګورو او دې سره نور هم د مختلف چې کوم شواهد دي یا تاسو چې خپله کوم سټوډنټس کله پوهوئ نو ظاهره خبره ده دې هغه نه تاسو بیا مدد اخلئ بالکل دا مختلف چې کوم د تاسو دا میوزیم دی زمونږ دې کې ډفرنٹ چې کوم زمونږ د فورنزیک امپارټنس چې کوم مختلف قسم انجریز دي نو هغه انجریز مونږ دی ته ښیو لکه څنګه دا شاته چې مونږ راغلو دا د فایر آرم چې د مطلب کلوز رینج آف فایر دې کې داسې برنز چې کوم سوځېدلي وي ماشومان د چا نه ډفرنٹ لیسریټډ وونډ دا ډفرنٹ قسم انجریز دي مونږ د هغې تفصیل دی کې دی او دا سیلف لرننګ ریسورس سینټر دی سیلف لرننګ ریسورس سینټر دا دی چې مونږ سره یو کتاب وي هغې کې مطلب دې باندې ټول نمبر لیکلی شوي هغه نمبر باندې مطلب دا ټول ډسکرپشن یې دی نو ټیچر ضرورت سټوډنټ ته نه وي بس سټوډنټ هغه ډسکرپشن ګوري دا نمبر ګوري هغه سفر را مخامخ کوي او هلته خپله پکې لیکلی شوي تا نه به څه سوال کېږي دې نه زموږ مقصد څه دی او ته به څه جواب ورکوې نو دا سیلف لرننګ ریسورس سینټر دی چې کتونکو یو بل ځای کې موجود یو ډاکټر صاحب نه به تپوس کوو دا کوم ځای دی جی جی دا کولډ سټوریج دی ته په عرف عام کې سردخانه وایي جی او دا دې کې چې زموږ سره شپېته باډیز پکې کېښودی شو او یو کال دپاره دا نامعلومه ډیډ باډیز مونږ سره بالکل سیف پرتي لکه څنګه چې دا اوس تاسو ګورئ لګیا نو دا اول به دا رحمان بابا قبرستان کې به دا مطلب دا دی لکه چې دا به دفن شولو د درې ورځو پر مونږ کېښودو نو هغې نه پس بیا مړی به خراب شو نو دلته یو کال پورې د مړي ته سم نه کېږي څه ټایم دغه ورسا ملاو شي هغه راشي دلته آیډنټیفای کړي باډي او هغه دلته به د خپل چې رسم و رواج سره یې ښخ کړي کتونکو امید لرم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوي ډېر معلوماتي پروګرام و ما پخپله هم ډېر معلومات ترلاسه کړل او هیله لرم چې تاسو به هم ډېر زیات معلومات ترلاسه کړي وي په دې کې یو خو دا هم تاسو ته واضحه شوه چې مردخانه چې کوم کنسپټ دی هغه اصل کې څه دی دا ډپارټمنټ اف فورنزیک میډیسن دی او دې کې مختلفې شعبې هم تاسو وکتې پاکستان ټلویزیون په تاریخ کې په لومړي ځل موږ تاسو ته داسې معلوماتي پروګرام وړاندې کړو او په دې امید سره چې مزید به هم داسې معلوماتي پروګرامز تاسو ته راوړو او دا امید هم چې دا پروګرام به تاسو ډېر خوښ شوي د پاکستان ټلویزیون پیښور مرکز ټول ټیم سره خپل کوربه فدا عادل ته اجازت ورکوي د الله په امان